ننګرهار چې د هیواد یو له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي کروندګري د حاصلاتو ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. یو کروندګر وایي چې چیرې ورته سړې خونې جوړ شي نو دوی خپل حاصلات تر ډیره وساتي او کروندګر به له زیانونو وژغورل شي. چې موږ ته باید سړې خونې جوړې شي چې زموږ د فصل وساتل شي او بازار ته په ښه بیه همداراز یو بل کروندګر بیا د سړو خونو ترڅنګ د کیمیاوي سرو او اصلاح شویو تخمونو د مرستې غوښتنه کوي. ما میخوایم که یک سرد بر ما جور شود، سردخانه‌ای از حکومت میخوایم که بر ما یک زمینه را برابر کنه. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي ننګرهار کې اوس مهال د خصوصي سکتور پر مټ شپږ سړې خونې لري چې شاوخوا 15000 میټریک ټنه تازه میوې او سبزي پکې ساتل کیږي. ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست سره په همغږۍ د خصوصي سکتور پر مټ په ننګرهار کې شپږ سړې خونې جوړې شوې دي چې د 15000 میټریک ټنو په شاوخوا کې میوه‌جات او سبزیجات پکې ساتل کیږي چې خوشبختانه په اوس وخت کې په ننګرهار او په نور ولایتو کې چې کوم سبزي او میوه کرل شوی او د ساتلو ظرفیت ولري په دغه سړو خونو کې ساتل کیږي او وخت نه وخت بازار ته عرضه کیږي. همدارنګه د امیر المؤمنین حفظه الله په ځانګړې لورینه په ټول ولایتو کې بیا خاصه په ننګرهار کې په زر جریبه کې د یوې سړې خونې د جوړولو پلان شته چې انشاءالله د ځمکو د ابتدایي کارونه روان دي او انشاءالله په راتلونکي کې به دغه سړې خونې باندې به هم کار شروع شي. د ماهرینو په وینا که چیرې په هیواد کې د سبزیو او تازه میوو ساتلو په موخه سړې خونې لا زیاتې شي نو د کروندګرو باغدارانو حاصلات به تر ډیره ساتل کیږي.